سلامونه 14 د جون 2020 کال یو خبر خلک سخت حیرانوي د هندي سینما مشهور اداکار سوشانت سنگ راجپوت ځانوژنه کوي. Bollywood has lost a rising star in Sushant Singh Rajput, whose suicide has shocked millions of fans around the world. علت هم دا و چې هغه د رواني ناروغۍ ښکار و او دایماً یې د ډیپریشن ګولۍ خوړلې. I got a chance to perform. The actor had reportedly been battling depression. سوشانت سنگ یوازې شخص نه و چې د ډیپریشن له وجې ځانوژنه وکړه. د ورلد هیلث اورګنایزیشن رسمي ویبپاڼې له مخې هر کال د 2 لکو څخه زیات انسانان ځانوژنه کوي چې غټترین لامل یې ډیپریشن دی. اوس پوښتنې دا دي چې ډیپریشن څه شی دی؟ ولې یو څوک چې دومره پیسې ولري د دومره شهرت خاوند وي خو بیا هم د ډیپریشن له وجې ځانوژنه کوي؟ آیا ډیپریشن یا ژور خفګان واقعا یو مرض دی او که د انساني سلوک انتخاب؟ راځئ چې په دې ویډیو کې په دې موضوع علمي بحث وکړو. ژوند همدا دی. Clouded with thoughts and anxieties, things I don't need to think about. په دې ویډیو کې غواړم ډیپریشن درته طبي پلوه تشریح کړم او په میکانیزم یې وغږیږم. له رواني پلوه هم پرې رڼا اچوم. د طبي پلوه ځکه وایم چې زموږ په ټولنه کې اکثره خلک داسې فکر کوي چې ډیپریشن فقط عادي خفګان دی او کنټرولول یې د انسان په لاس کې دی. ډیپریشن ژور خفګان یا میجر ډیپریسیو ډیسارډر یو کلینیکي مرض دی چې د انسان احساسات، تفکر او حتی فزیکی جوړښت متاثر کوي او اوس مهال په نړۍ کې 280 میلیونه انسانان له دغه ناروغۍ ځوريږي. ژور خفګان کومه نوې خبره نه ده. د میلاد نه 400 کاله مخکې یوناني فیلسوف سقراط هغه د ملنکولیا په نوم یاد کړی او هغه په دې باور و چې دغه ناروغي د انسان په بدن کې د مایعاتو د زیاتېدو او یا کمیدو له وجې رامنځته کیږي. حتی د درملنې لپاره هم ځینې لارې چارې پیشنهاد کړې وي لکه غذایي رژیم، د خبرو له لارې درملنه او میوزیک ته غوږ نیول. اوس پوښتنه دا ده چې انسان ولې په ژور خفګان اخته کیږي؟ دا سوال له ظاهره ډیر ساده ښکاري خو ځواب یې دومره ساده نه ده. ډیر لاملونه دي چې انسان په ژور خفګان اخته کولای شي. له ماشومتوبه در واخله که ماشوم ته سمه پاملرنه ونه شي کېدای شي چې په ځوانۍ کې په ژور خفګان اخته شي. د پاملرنې نه هدف دا دی چې والدین باید د ماشومان روزنه په ښه شکل وکړي. دا بیا بیخي جلا بحث دی چې د ماشومان روزنه باید څه ډول وشي. خو دومره درته وایم چې د ماشوم وهل، رټل، په کوچنیوالي کې د هغه شخصیت ټیټ ګڼل، د هغه خبرو ته غوږ نه نیول او حتی په هغه چغې وهل د دې باعث کیږي چې ماشوم په راتلونکي کې په ژور خفګان اخته شي. بل لامل کېدای شي PTSD یا پوسټ ټروماټیک سټریس ډیسارډر وي. که ساده درته وایم مثلا چا سره داسې حادثه وشي چې هغه د عهدې نه نشي وتی او همیشه د دې حادثې په اړه فکر وکړي لکه د کورنۍ نږدې غړي له لاسه ورکول او یا په ماشومتوب کې د جنسي خشونت ښکار کېدل. نور لاملونه هم لري لکه فقر، بیکاري، ضعیف اقتصاد او وبا. د بوسټن کالج د راپورونو له مخې په 2020 میلادي کال کې د کرونا له وجې په امریکا کې د ژور خفګان په مریضانو کې 50% زیاتوالی راغلی و چې د 2019 کال په نسبت 440% زیات و. ځینې مریضان کېدای شي دا لاملونه ونه لري خو بیا هم په ژور خفګان اخته شي. باید ووایم چې ژور خفګان په ارثي شکل هم انتقال کولای شي. شاید یو کس ډېرې پیسې ولري او د ډېر شهرت خاوند وي خو که پلار، نیکه او د کورنۍ کوم بل غړی ژور خفګان ولري نو 40% امکان لري چې شخص په ژور خفګان اخته شي. جالبه خو دا ده چې د چا په ژوند کې شاید دا کوم لاملونه چې موږ ذکر کړل دا واقع شي لکه فقر، کورنۍ تاوتریخوالی او حتی جنسي تیری خو هغه بیا هم په ژور خفګان اخته نشي. علت یې د انسان فزیولوژي ده ځکه د هر انسان فزیولوژي متفاوته ده. یو مثال به درکم. اتل او بریالي ورونه دي. دواړه خپل مور او پلار په یو ترافیکي حادثه کې له لاسه ورکوي. کله چې دوی د خپل مور او پلار جسدونه وګوري سخت خواشیني کیږي خو کلونه وروسته د همدغه حادثې له امله اتل په ژور خفګان اخته کیږي خو بریالي خپل عادي ژوند مخ ته وړي. دواړه د یوې پیښې له امله ټروماټایز شول خو د اتل ټروما په ډیپریشن بدله شوه. همدا دلیل دی چې موږ وایو ډیپریشن فقط یو رواني نقص نه دی بلکې یو فزیکی ناروغي هم ده او اخته کېدل پرې تر ډیره د انسان په اختیار کې نه وي. دا خو به اکثره ته معلومه وي چې د ډیپریشن ناروغان له ظاهره خفه، کم حوصله، بې خوبه او قهرجن وي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ډیپریشن د انسان په فزیکی جوړښت باندې کومه اغیزه لرلی شي؟
ګورئ ډیپریشن په مغز کې مستقیما په نیورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر لري. نیورو ترانسمیټرز کیمیاوي مواد دي چې په مغز کې د عصبي حجرو یا نیورونونو ترمنځ اړیکه ټینګوي. د انسان په بدن کې ډیر زیات نیورو ترانسمیټرونه دي. که په هر یو غږیږو شاید دا ویډیو ډیر اوږده شي، خو درې ډیر مهم دي چې کموالی په بدن کې د ډیپریشن باعث کیږي. سیروټونین چې د ښه ژوند هورمون هم ورته وایي، دنده یې ښه اشتها، ښه رفتار او ښه خوب تامینول دي، ځکه یې کموالی په بدن کې د ډیپریشن باعث کیږي. بل نیورو ترانسمیټر چې کموالی په بدن کې د ژور خفګان لامل کیږي ډوپامین دی. ډوپامین ته ریوارډ هورمون هم وایي. د دې دنده دا ده چې د غم په حالت کې انسان ته تسلی او صبر ورکړي او د خوشحالۍ په حالت کې انسان ته د راحت احساس ورکوي. بل نیورو ترانسمیټر نورفینفرین دی چې دنده یې مغز ته مثبته انرژي ورکول دي. د ګنګسیت او بې حسۍ ضد عمل کوي، ځکه یې کموالی په بدن کې د ژور خفګان لامل کیږي. دا خو یوازې نیورو ترانسمیټرونه وو، خو که ډیپریشن ډیر پرمختللی شي او سمه تداوی ونه شي، کولای شي چې د مغز په جوړښت کې هم تغییر راولي. دغه تغیرات کېدای شي چې د مغز په دریو ساحو کې واقع شي چې په دې حالت کې ډیپریشن ډیر پرمختللی او جدي مراقبت ته اړتیا لري. د مغز دغه ساحه د هیپوکامپس په نوم یادېږي چې دنده یې د حافظې او احساساتو تامینول دي. په پرمختللي ډیپریشن یا کرونیک ډیپریشن کې په دغه ساحه کې تغیرات راځي چې خپل دنده سرته نشي رسولای. همدغه دلیل دی چې د ډیپریشن ناروغان سمه حافظه نه لري. د مغز بل ساحه چې ژور خفګان پکې کولای شي تغییر راوړي، هغه دغه ساحه ده، پریفرنټل کورټکس. دې ته د تصمیم نیولو مرکز هم وایي. د دې دنده دا ده چې انسان ته ووایي چې څه وکړي او څه ونه کړي. ځکه خو د ډیپریشن ناروغانو تصمیم نیول په خپل لاس کې نه وي. که څل ورته څوک ووایي چې خفګان مه کوه، داسې مه کوه، هغسې مه کوه، خو بیا یې هم کوي، ځکه د هغوی دغه ساحه تخریب شوې وي او جدي مراقبت ته اړتیا لري. بله ساحه چې ډیپریشن یې د خپل هدف لاندې راولي، هغه دغه ساحه ده، امیګډالا. دا د ویرې او تېښتې مرکز دی. په ډیپریشن کې د نورو برخو په خلاف دا ساحه ډیره فعالیږي. په طب کې ورته د هایپر اکټیو کلمه کارول کیږي، ځکه خو د ډیپریشن ناروغان اکثرا د یو چی شي نه ویره لري، یا د تیاره نه، یا د اوبو نه، یا د وینې نه، او یا هم د کوم आवाज نه. ژور خفګان د انسان په غدو، جنسي هورمونونو او حتی د هاضمې په سیستم باندې منفي اغیزې لرلی شي. اوس خو درته معلومه شوه چې ډیپریشن یو عادي رواني نقص نه دی، بلکې یو جدي فزیکی او رواني ناروغي ده چې خاصه پاملرنې ته اړتیا لري. په ژور خفګان کې باید د مسلکي روانشناسانو او ډاکټرانو نه مشوره واخیستل شي. زموږ په ټولنه کې خلکو ته دا یو عادي مرض ښکاري، خو دا عادي ناروغي نه ده او جدي پاملرنې ته ضرورت لري. نه یوازې ډیپریشن، که د ژوند په نورو برخو کې هم اړتیا پیدا شي، باید د مسلکي خلکو نه چې په خپل رشته کې لوړ زده کړې کړې وي مشوره واخیستل شي. اوس داسې نه کیږي چې ته د یو ژورنالیست نه د زړه د امراضو په اړه مشوره واخلې او یا ورته ووایي چې ماته د کور نقشه واچوه. د ژور خفګان مریضان خپل هم ډیر کوشش کوي چې د دې حالت څخه راووځي، خو چون هلته د مغز فزیولوژي د ډیپریشن لوجې سم کار نه کوي، نو نشي کولای چې په اسانه له دې حالت څخه راوځي. همیشه د نارامتیا احساس کوي. دا ناروغان تل هغه لارې چارې لټوي چې دوی ته آرامتیا ورکړي، ځکه خو په نشي توکو روږدي کیږي، کورنۍ ته تاریخواله کوي، ځان ته زیان رسوي، او که ډیپریشن یې ډیر پرمختللی شي بیا ځان وژنه کوي. اوس په یوازې دې چې مریض ته په بده سترګه وګورو او ورته ووایو چې ته وشرمېږه چې نشي توکي کوي، باید مسلکي رفتار ورسره وشي، مسلکي متخصصینو سره مشوره وشي، صحي ارګانونو ته ویوړل شي، او تر ټولو مهم باید د مریض خبرو ته نن ججمنټل، د تهدید او قضاوت پرته غوږ ونیول شي. د ژور خفګان ناروغان که د کورنۍ او د ټولنې حمایه ولري، په درملنه کې ډیر ګټور تمامېدای شي. پوهېږم ستاسو ذهن کې همدا سوال ګرځي، کله چې ډاکټر د معایناتو، اعراض او علایمو نه دا تشخیص کړي چې شخص ژور خفګان لري، څه ډول یې درملنه کوي. کله چې دا تشخیص شي چې کس ژور خفګان لري، متخصص ټیم ورته دوه ډوله درملنه پیلوي، سایکولوژیکل ټریټمنټ او میډیکل ټریټمنټ. رواني تداوی یا سایکولوژیکل ټریټمنټ داسې دی چې سایکولوژیست مریض ته د هغه د ژوند په مطابق یو تقسیم اوقات جوړوي او دا معلوموي چې مریض سره په هفته کې څو ورځې وګوري، د څه په اړه خبرې وکړي، ترڅو د هغې اعتماد ترلاسه کړي. په علمي اصطلاح دې ته CBT یا کوګنیټیو بیهیویرل تراپي هم وایي. ځینې هیوادونو په دغه برخه کې ډیر زیات پرمختګ کړی. د ډیپریشن مریضانو ته د ریهاب مرکزونه یا ریهابیلیټیشن سنټرز جوړ کړي دي چې دلته مریضان هر ډول امکانات لري، لکه د ورزش، کتابتون، د ناروغانو لپاره جلا خونه، همدارنګه د ناروغانو د کورنۍ لپاره داسې یو تالار چې هغوی ته دا زده کړه ورکړي چې د ډیپریشن د ناروغانو سره باید څه ډول رفتار وشي. دویمه درملنه صحي ده چې د ډیپریشن په شدت پورې اړه لري. که ډیپریشن ډیر قوي یا کرونیک ډیپریشن وي، متخصص ټیم د عقلي او عصبي متخصصینو سره په مشوره مریض ته د SNRIS او SSRIS درمل شروع کوي.
SSRIs او SNRIs لکه فلوکسټین، سرټرلین، ډولوکسټین او پاروکسټین د نیوروټرانسمیټرونو په تقویت کې رول لري. اول مو وویل چې د نیوروټرانسمیټرونو کموالی کولای شي چې د ډیپریشن د شدت باعث شي، ځکه ډاکټران دغه دواګانې توصیه کوي. په ځینې جدي کیسونو کې کله چې ډیپریشن د انسان د مغز جوړښت ته زیان ورسوي، ډاکټر د جراحي ځینې پروسیجرونه هم توصیه کوي، لکه ډیپ برین سټیمیولیشن، واګس نرف سټیمیولیشن او ابلیټیو نیوروسرجري. د جراحي تصمیم ډاکټران په اسانه نه نیسي، ځکه دغه عملیاتونه خطرناک جانبي عوارض لري، لکه د مریض حافظه له منځه تلل، د مریض په خواصو او احساساتو کې غیر رجعي تغییر او حتی فلج کېدل. باید ووایم چې د مغز په امراضو کې اکثرا ډاکټران نورې لارې چارې لټوي، ځکه دغه عملیاتونه کولی شي چې خطرناک جانبي عوارض ولري. په اخره کې باید درته هغه څه ووایم چې د اکثر روانشناسانو نه مو اورېدلي وي: ژوند ته منظم پلان لرل، منظم ورزش کول، صحي خواړه، د کورنۍ غړو او دوستانو ته وخت ورکول، د نشهیي توکو نه لرېوالی او همدارنګه په لوی الله جل جلاله باور لرل کولای شي چې تاسو د ډیپریشن څخه وژغوري. د کابل طبي پوهنتون په 3م سمستر کې وم چې د ډیپریشن په اړه دغه سیمینار مال ته ترتیب کړی وو. د استادانو ډیر خوښ شو، نو ځکه مې تاسو سره هم شریک کړو. که څوک غواړي په دې اړه نوره مطالعه وکړي، په ډسکرپشن کې مې د قوي منابعو لینکونه اچولي، کولای شي چې د هغې استفاده وکړئ. او که په دې اړه مو بیا نورې پوښتنې لرلې، کولای شي چې د کمنټ په برخه کې وکړئ. د مهمو پوښتنو لپاره به یوه بله ویډیو جوړه کړم. په دې هیله چې موضوع مو خوښه شوې وي. تر بیا ښې چارې.